افغانانو سلامونه او نیکې پیرزوینې. زه په دې لنډه ویډیو کې تاسو ته د تاسو اصلي خاین درښایم. ستاسو د ژبې دښمن، ستاسو د قام دښمن، ستاسو د کلتور دښمن او ستاسو د تاریخي آثارو هغه دښمن چې موږ او تاسو تباه کړي یاستو. ویډیو شیر کړئ، ویډیو ریپوسټ کړئ، یعنی هر افغان ته ورسوئ تر څو د دغه انسان یعنی سید مخدوم رهین اصلي څیره وپېژني. وپېژني چې څومره خیانت دې انسان موږ او تاسو سره کړی. دا د آیت الله خمیني بچی څومره چې کولی شي ویډیو نشره کوي یو بل سره، زه به تاسو سره په اسنادو په ثبوتو باندې غږېږم. سید مخدوم اومه لسیزه کې د اشرارو او د مجاهدینو د رسنیو رئیسو، د رادیو او د مجلو رئیسو چې دا کم خیانتونه څه کړي، زه یو څو دانې بیلګه وایم بیا درته ویډیو نشره کوم. دا انسان یعنی هر جنایت بس شورای نظاریانو اشرار کولو دغه ټول به په هزارګانو او په ګلبدین حکمتیار اړولو. مثلا په ام کې به د زارو پیچکاری ورکړه، بعضی کسان سمنه شو وی کار هزار است. مثلا چیرته بس راکټ والو تو وی راکټیار از ګلبدین حکمتیار از پښتون هاست ټول نړۍ کې بیا غنه شو. دا یو خیانت. دویم خیانت په 2001 نه تر 2015 پورې د کرزی په وخت کې دا د اطلاعات او فرهنګ وزیر سو. هر بهرنی ریسرچر او د ریسرچ ټیمونه بس راتلل مستقیم به د نفر تتلل او د انسان دا ګرد سره نمونه په پارچی باندې واړول. بل اخر دومره لرغونی آثار د انسان د سپورت کړل او نور هوادو ته بخصوص ایران ته وسپارل سی حساب تر ما ورغله. زه تاسو ته اسناد درشایم. مکمل د اطلاعات او فرهنګ تشکیل وګوره لسته پر پښتانه پکې نه و د په وزارت کې. دویم ځلی د 2010 نه تر 2015 پورې دویم واری دا انسان وزیر د اطلاعات او کلتور او فرهنګ سو. ټول زمونږ او تاسو کلتوري شرایط تباه کړ. په زورګونه کتابونه ایرانی کړ، ایرانی ژبه راوسته، ایرانی کلتور راوسته، لکه فرمانده، لکه اوستان، لکه کارته، دغه شیان لکه دغه زمونږ او تاسو لرغونه زیسه د توریست مخه سي ورته وای سورت کیف سي ورته وای تقریبا زمونږ او تاسو په زرهاو کاله تاریخ ثبتوي. دوی باندې شمشیرغار پارسی نوم یې نیمایي قندهار په اثار باندې پارسی نومونه یې زورګونو لوحې په ایرانی ژبه باندې تبدیل کړي، په زورګونو کتابونه په ایرانی ژبه باندې تبدیل کړي. مکمل د افغانستان ګوګل په ایرانی ژبه باندې واړو. مثلا د افغانستان په خاوره کې ګوګل کې ولیکي چې عزیز پولاد مکمل ایرانی پیجونه تاسو ته اتومات راځي. است پښتنه دغه خطا ته راځي. یعنی زمونږ او تاسو انټرنیټي فضای مکمله په ایران خرڅ کړه. د جنایتونه به تاسو ته درشم. په زرهاو اثر د انسان ورو غلا د سپر کړل، چوري کړل، چپاول کړل او نور ځایانو ته وسپارل او دا افتخارات نور خلکو ته ورکړل او پښتانه دومره د سکموټه کې نیولیو. دسه زمونږ او تاسو لیکوالان، زمونږ او تاسو تاریخي سیډینګ بیخي صلاحیت نه لري. خارجي بسراغه د خو وزیرو د سره بکیناست چای به ورته دم کو و ما صاحب افغانستان هستیم، ما فارس هستیم، ما فلانی هستیم، ما ایران شهری هستیم. هغه خارجي بیچاره خو به خبر نه ټک 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 هغه اثر وسی کول ټول د دوی په نوم لیکل. منګ او تاسو څه کول، منګ او تاسو بیخي د منځ وړلو. یو شی مې نه هیریږي، زمونږ او تاسو سیډنیستیمو غوښتل څه د سره وګوري. ډېر غټ ستر شخصیتونه او زمونږ تاسو لیکوالان او تاریخي کارپوهان او سیډینګو باور په خدای وکړه په یو کوټای کې کینولو 3 ساعته 4 ساعته د سکرټر اجازه نه ورپسې دا وګوري. ټول د خپل خلک د ځان ته راډیل کړو. هر ورځ به ایرانیانو سره جلسه و. راځي سیاست د بنسټونو ته ورسو. ګران افغانانو، دا لرغونی طلاو لرغونی آثار دي چې ټول ګرد سره اوس نسته دا معلوم نه دي چیرې دي. چې هر یو په زرهاو کاله دا لرغونتیا واغه لري، یعنی لرغونتیا لري او بل اخر زمونږ او تاسو د شناخت او د هویت او ایډنټیټي ښکارندوی ده. دا چیرې دي د نه پښتنه وکړي. دا چیرې دي، دا چیرې دي، صبر وکړه. ډیر زیات دي، ډیر زیات دي. دا چیرې دي، 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 دا طلا، دا لرغونی طلا، دا چیرې دي، دا چیرې دي. ها پارتاپیر د سید حیات الله خمیني ناجایز اولاد تل موږ پسې راخیستې ده. شپه ورځې په نړۍ کې موږ تخریب کړي یاستو. یو مجله یې جوړ کړې وه په نوم د مجلې امید. دغه کوشان د ملګری ده، د به چلوله. څه جنایتکاره مجله وه په ګوګل کې ولیکئ چې څه کارونه مستقیم د ایران نشر ده. ته تاسو دا ویډیو واورئ. افغانستان کې څه ده، هغه د مجلې رئیس بالښت چې ورته کېښودو.
من مدیر جریده بدنام امید و بادار کف به چهره منفور سگ سگ بچه خرس د اشرار وخت وګوره دغه اشرار مجاهدین د کوم ځای نه تمویل کېدل دقیق واورئ. شما رئیس رادیو کابل آزاد رادیو صدای مجاهدین افغانستان هم بودین. کدام سالها؟ این در سالهای جهاد بود و من انتخاب شدم از طرف تنظیم‌های مجاهدین به ریاستی رادیو. تنها ریاستش تنظیم‌ها انتخاب کردن. بعدا از حلقه های مختلف مجاهدین و خودم همکار انتخاب کردم. نشرات این رادیو چگونه بود؟ اصلا این رادیو تحفه بعضی سازمان‌های روشنفکری فرانسه بود. تحفه بعضی سازمان‌های روشنفکری فرانسه بود. او نه CIA بود نه از کس دیگه بود، چند جوان نسبتا فقیر فرانسوی بود که همون سازمانشان لطف کرده بود. اوس د دغه هلک شاته ولاړ ده، یعنې داسې د حیات الله خمیني بچیان زما او ستا د هېواد د اطلاعات و فرهنګ وزیر و هغه هم دوه دورې یو شی بل مې هیر نسي. همدغه سړی په هندوستان کې سفیر ولېږه، ایرانیانو ولېږه. زمونږ او تاسو د افغانستان سفیر ایرانیانو ولېږه په هندوستان کې. هلته د خلجي امپراتوري، د سوری امپراتوري، د لودي امپراتوري ټول آثار یې چینج کړل، ایران دې راواړول. په زرګونو ایراني واژې، ایراني توري راړل او د پښتنو د تورو په ځای مقرر کړه. مکتبونو نمونه، د پانتونونو نمونه، د سړکونو نمونه، د منطقو نمونه، د ښارونو نمونه، د تپو نمونه، د غرونو نمونه د انسان چینج کړه. په زرهاو کتابونه وروره، د نصاب کتابونه نه دي، مضمونونه دکې ایراني ټکي ایراني توري ور پر ځای کړه. وای په افغان زده او پښتون زده د کابل وخوړو، کرزی بخودینه زمونږ حق د پر بل وخوړو.